ګرانو قدرمنو د پی ټی وی نیشنل پیښور سنټر نه ستاسو په خدمت کې حاضر دی طارق وحید د پروګرام نن خبر سره او زما سره چې کوم ملګری صحافي دی زموږ ستر صحافي د پیښور سیف الله ګل صاحب. صفي صاحب ډېره مننه موږ سره د ناست دي. صفي صاحب د نن خبرونه شته خو څه خبرونه چې روان دي چې خو د افغان مهاجرینو چې کوم مهم شروع دی په پیښور کې وسره د ملک په نورو حصو کې پای کې یو تازه خبردار راغلی دی چې کم افغان مهاجرین په پیښور کې یا په کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې چې په کومو علاقو کې د قانون راسي هغې دیره دي نو د هغې جایدادونه د هغې چې څومره مال حال دی کاروبارونه د هغې سروې شوې ده او موږ کتلي هم دي چې د یو اندازې مطابق په پیښور د کارخانو مارکیټ چې کم دی که هلته فرض که 1500 دوکانونه دي ما ته چا وی چې یاره د 400 نه سوا چې کوم دي د هغې ملکیت مالکان چې کوم دي هغه افغان مهاجرین دي. تاسو ګڼئ چې دا د دې مهم حصه ده د دې فایده به سي د دې په شا باندې محرکات څه دي حکومت چې کوم دا قدم پورته کړی دی؟ ګورئ طارق یو خو ډیفینټلی بیا هغه خبره کېږي یو خو په دغه کې چې دا کتل هم په سرویکشن یا دا کلیر نه ده چې دا د رجسټرډ رن رجسټرډ والا لیا په هغه کښې کټګریز چې کومه ده هغه لیا نه ده پکښې انکلوډ کړی خو چې کوم د دغې نه فایده چې کومه ده غټه دا ده چې یو شی به ډاکومنټډ شي او که دغه جایدادونه چې کوم دي ظاهره ده چې څو پورې د چا سره نیشنلټي نه وي نو جایداد نشي اخیستی نو په هغه قوانین هم یا خو چې کومه ده د افغان د هغه حوالې سره خاص کر د ریفیوجیز د حوالې سره چونکې یو ځل چې ریفیوجي سټیټس وي نو هغې ته بیا نیشنلټي ګڼه د هغې پوره یو پروسیجر دی او یو غا دی نو هغه نیشنلټي والا هم ګڼه او ولې نه په دغې باندې دا اعتراضونه چې نه چې کومو خلکو پخوانی ګڼه ډېر تاسې هم دي افغان چې کوم د دغه افغان وار ګڼه د 79 د وار نه هم پخوانی ګڼه راغلي دي او هغه ریفیوجي سټیټس نو هغه خلک هم جایدادونه دي نو اوس په دغه باندې دغه سرویل یا خو چې کومه ده روانه هم ده او په دغه چې کوم د اوتھنټیکیشن باندې ګڼه خبره چې کومه فردر هغه کېږي نو هغې نه به اوس دغه فایده حکومت ته چې کومه په ټولو نه غټه فایده ده چې هغه به د تا یو په ټیکس نیټ چې راشي بالکل نو چونکې دغه خلک په ټیکس نیټ چې نشته بزنس هم لګیا دی کاروبار هم لګیا دی ټرانزیکشنز هم لګیا دي هغه کېږي او یا خو چې کومه ده هغه په نورو اکاونټس باندې چونکې اوس تاسو ته هم په ټوله دنیا ته پاته ده چې آنلاین بانکینګ اور د دغه نو اکاونټ چې کومه ده که د افغانستان وي که هغه په دوبۍ کښې که په بل خوا باندې نو ټرانزیکشنز د هغه په تاسو غړي دا خو لکه ممکنه ده لکه د دستاویزات یا ډاکومنټ په شکل کې راوستل ځکه موږ کتلي چې بی آر یا زموږ چې نوم ټولې ادارې نه دا فریاد کوي چې یاره زموږ کوم خپل خلک دی هغه اوس ور په ټیکس نیټ کې نه راځي د قانون راسي موږ آیا دا افغان مهاجرین چې کوم دي دا کاروباري خلک دا په ټیکس نیټ کې راشي بل دې سه یو تړلې بل خبره ده که تاسو ته یاد وي سموده مخکې په تېر حکومت کې دا فیصله شوې ده چې کم افغان مهاجرین دلته دي هغې دلته کاروبار کوي نو هغې له یو قانوني شکل ورکولو څنګه چې په بهر ملکونو کې کېږي په یورپ کې په امریکا کې کېږي چې یاره یو سړی انویسټمنټ کوي هغه یو خاص مالیت چې کم دی نو هغه په کاروبار د شروع کوي نو هغه له یو قانوني لاره ورکول آیا هغه به ډېره ښه نه وي چې کوم کاروباري خلک دي ځکه موږ کتلي دي چې یاره وختي موږ لکه د پروګرام نه مخکې خبره کوله تاسو خبره کوله چې یاره کله په څه موده مخکې چې کله افغان مهاجرینو هغه د مهم شروع شو نو ډېر خلک لاړه واپس لاړه نو نه د پیښور بلکې د ټول پاکستان ډېر کاروبارونه چې کوم دی هغه ناست نو آیا دا لاره په دې کې نه خپلول پکار چې یاره کوم کاروباري طبقه ده هغې له یو قانوني شکل ورکړی شي چې یاره که هغې دلته یو خاص اماونټ باندې یو خاص رقم چې کوم دی کاروبار کې لګوي نو هغې له یو لاره ورکړی شي هغې ته هم فایده نه موږ ته هم فایده ده په دغه کښې که تاسو یاد وي چې دغه تېر حکومت چې دغه هغه قانون یو چې ګڼه یو خو د بزنس ویزا ده هغه هم ګڼه اعلان شوی چې ګڼه بزنس څوک بزنس کوي خو هغه مطلب دی شارټ ټرم وزټس لکه د وزټس والی خو بزنس وزټس او د بزنس هغه دپاره خو ار لانګ ټرم چې کوم انویسټمنټ دی د هغې قانون موجود دی خو هغه څوک یې اویل کوي نه هغې وجه دا ده چې ما لکه خبره درته وکړه چې دا انډاکومنټډ ګڼه اکانومي مطلب دا دی چې هغه خلک یېرېږي که فرض کړه هغه خپله پیسه ښیي خپله سرمایه بخښي نو بیا به یېرېږي نو هغه چې کومه ده هغه پیسه چې کومه ده هغې اوس دا کرنټ فګر چې کومه ده هغه اوس بیا پرې لګیا دي چې ګڼه دا فګر به اوس موږ ریوایز کوو هغې وجه دا ده چې ډالر او یورو او انټرنیشنل ټریډ چې کوم ده ظاهره ده اوس چاینیز غا پکښې انوالو غا دی نو دغه هغه فګر خالي اوس بیا دی د هغه اجلاسونه لګیا دي غا دي چې دغه حالات د واجب موږ یو ځلې به بیا دغه ورکوو خو هغه څوک اویل کوي نه د نه اویل کوونو وجه ده ادروایز ګڼه دا دی چې ګڼه یو سړي ته عام طور باندې چې کوم یو مخکې هغه فګر و هغه دا و چې ګڼه 5 کروڑ
انویسټ کی لیاغه کی نو هغه ته د بدل ته بزنس ریزیډنشل هغه کټګری ته به واچوي خو هغه څوک ویل کوي نه. دویمه خبره چې تاسو کومه اول خبره وکړه چې د ټیکس نیټ ولخه نو کدغه سیستم په تھرو راځي نو اتوماتیکلی هغه خو ټیکس نیټ ته راغی. پرابلم دغه دی چې اگزیکټلی د موږ د خپل اکانومي چې کومه ده کنه نو هغه ک اف بی آر ورته ویل یا په خوانه غنه د موږ ایون لوکل لیول باندې نو هغه ډاکومنټډ نه ده او سیستم موجود دی خو سیستم چې کومه ده مخکې خورونو د پاره سو کې سړي پریږي سره د سره یو بل سوال لکه زما په ذهن کې مرا پورته کېدو کله چې را مهم دوباره سٹارټ شو نو دا چې را پاکستان چې کوم دی هغه د یو ان د چارټر سره تړلې شوی دی د جنیوا کانفرنسونو باندې موږ کړی آی کې د مهاجرت چې کوم قوانین دی پای باندې موږ دسخط کړی دي د جنیوا چې کوم د 1951 چې کوم معاهده شو پای کې موږ دسخط کړی چې پای کې کوم دی اغیله با گاونډي ملک کې داسې شخړوي یا حمله وشي او به کور خلک نه ایله پناه ورکړي په دې باندې اوس موږ کته دي چې رس عالمي توګه باندې سوالونه راپورته کیږي او خبرې کوي چې را مکوي دا زیاته موږ الګ شل مسلونه دلته هغه سره مخ شو زمونږ معیشت مسلې دي د نومان مسلې دي لازمی خبره چې موږ بلاول خپل ځان ټیکول د پردا خلک به وباسو خو پای کې د یونیسیار چې کوم ترجمان دغه زما خبره شنو هغه دا وایي چې نه په دې حالاتو کې چې کوم د کفرس کې یو ملک کې اړې غړې وي نو هغه خلک ته په زبردستۍ باندې نشي وسته خو بل طرف ته سوال دا راپورتګي پای کې یو شک دا هم دی چې په یو ملک باندې بیرونی چې کوم حملاور دی هغه موجود نه وي نو هغه خپل ملک ته تللی شي هغه ته په دا کولی شي واپس بوتلی شي. اوس که تاسو وګورئ نو چې کوم رشیا هلته هغه ټایم کوزه هغه ټیم کې مهاجرینو راتګ د 1980 نه پس هغه د هغې جواز و بیا د امریکې جواز و امریکا هم لاړه رشیا هم لاړه اوس هلته څه مسلې دي چې دا لکه دباو په پاکستان باندې راځي او په موږ باندې په انتظامیه باندې راځي چې دا خلک دا زیاتې کوي تاسو اوس څه دباو کېدی ګورئ پاکستان خو اوس هم ظاهره ده چې هغه هر طرف نه هغه چیغې راپورته شوي دي هغه شوي دي خو یوم دغه خبره نه کوي هغه خالی لفظ استعمالوي چې مهاجرین انډر جنیوا کنونشن چې کومه ده د هغې لکه تاسو خپله خبره وکړه د هغې باقاعده د هغې خپل کلوزز دي هغې شیکونه دي هغې انډر که څوک هغه فلفل کوي نو بیا مهاجر کنسیډر کیږي چې ګڼه هغه به ریفیوجي سټیټس به هغې ته ملوي. پاکستان ګورنمنټ چې کومه خبره کوي هغه انرجسټرډ ریفیوجیز خبره کی چې د چا د ریفیوجی سټیټس نشته او مسلې هم د ان رجسټر د وجې دي او ټوله مسلام هم غنا د ان رجسټر دا مسعود له دغه ریفرنس په دا پر ورکول چې خبره ده نه ده چې کله سی ټی ډي انویسټیګیشن کوي کسن اوچت کی ویني سیل یا غي کی تر خګارې د حواله سره نو بیا دغه پته لګي چې دغه خو پاکستان چې سره ریکارډ نشته نه په ریفیوجی غاک چې ریکارډ شته او نه چې کومه د پاکستانی په سر نادر سره ډاټا موجود ده نو هغه ظاهره ده چې افغان نېشنلز دي او د افغان نېشنلز په پاکستان چې بیا چې هغه ان رجسټرډ نو هغه ته خو بیا ډېر اسانه شي که فرض کړه د تا یو ټریل نه جوړیږي ا ټریک کیږي نه نو بیا خو غواړي ډېر اسانه شي. نو پاکستان ګورنمنت انډر د جنیوا کنونشن خپل په هغه کلوزز باندې عمل کوي دا نه دي چې کنه او دا ویلې شي چې انډیویډوال کیسز چې کوم دي هغه خبره دا سره زیاتې شوی دی قانوني سړی دی هغه د موجود دی هغه سره زیاتې او شو پولیسو کو ادارو کو ایگزیکټلی کله موږ په سیستم چې څوک بلیک شیپس سوي غنا هر ځای کې موجود وي که هغه سره زیاتې کړل یا د قبضه لکه مولانا هم غنا مولانا فضل الرحمن په خپل غاښ غنا ډېر خبره وکړل لیاغه چې اوس دغه پوسیبিলিټیز خو دټ از انډیویډوال هغه وی نه چې ته ایکسپشن ډز ناٹ پروف د رول دا خبره دا په ټولو باندې نشي اپلای کول ټولو باندې نشي سګي صاحب د زمونږ د خپل مسلې خورونه په نړۍ کې چې کوم څه بل شخړه بیا را تازه شوې ده د فلسطین او د اسرائیل خبرونه چې کوم راځي نو هغه خو لکه داسې چې د چې کوم حماس او د فلسطین چې کوم تنظیم دی جهادي هغه الته حمله وکړه د کلون راسي چې هغه کوم ظلم زیاتې کیږي نو هغه چا خبره بخار چې کوم د اخر وروته بیا یو خو زموږ د میډیا ریپورټونه دي د سوشل میډیا چې کوم ریپورټونه مخې ته راځي نو پای کې ولګ ډېر حوصله افزا څیزونه چې را د فلسطین چې کوم تنظیمونه لاړه هغې هلته قبضه وکړه خلک چې کوم دی ارغمال کړه په هغې باندې ډېر پرشر راوستو هغې هم ډېر زیات په یره کې دي خو عالمي چې کوم میډیا زه ګورم لکه ما سی ان ان کتو بی بی سی شو ډي ډبلیو کتو نو په هغې کې لکه دا حالات دومره سازګار نه دي د فلسطین لپاره د جاني نقصان چې کوم وایي چې وایي د هغې ډېر زیات جاني نقصان وشو هغې ډېر یره کې دي او په تیښته باندې دي خو عالمي میډیا چې زه ګورم نو په هغې کې صورتحال داسې نه دی د فلسطین چې کوم خلک دي د هغې لپاره هم د دې نه پس چې بمباریانې شوي دي په آبادو باندې خو هغه څیزونه دلته نه ریپورټ کېږي تاسو څه ګڼئ چې د دې چې کومه شخړه اوس دغه شوه زموږ په دې ریجن باندې زموږ په ملک باندې خاص کر څه اثر به پرې باسي؟ ګورئ د یو خو همیشه نه
موږ ورته وایي چې کنه سنټر اف کانفلیکټ کنه نو ورلد اوور دغه فینومینا دا چې وقتاً ټایم ټو ټایم غنه دا سنټر اف کانفلیکټ چې کوم وي دغه شفت کیږي لکه پخوا موږ به وایو چې اټ از چې یو اس اس ار چې فارمر یو اس اس ار افغانستان باندې سنټر اف کانفلیکټ چې کومه ده دغه ریجنو بیا موږ وکتل چې عراق ته بیا سیریا ته شفت شو بیا افغانستان ته راغی اوس چې کومه ده بیا غنه میډل ایست ګرم او میډل ایست سره کته میډل ایست نه مراد ده ما چې غنه عرب سیریا او دغه ملکونه ته کته وګورئ نو هغه سره اوس دغه یو بیا اسرائیل already فلسطین چې کوم انساني حقوق غنا بیا موږ کو ګورو نو انټرنیشنل میډیا تاسو د انټرنیشنل میډیا خبرو کړله چې دا انټرنیشنل میډیا د چا کنټرول شه دی لیا کیږي الته د مسلمانانو خلاف خو چې سکیږي نو هغه په شانته نه ریپورت کیږي په بل خو دغه صرف یو پوینټ مې چې پاګه باندې لګا دغه تاسو نظر واخلم لکه ما کتلی دي چې کله هم داسې د انټرنیشنل میډیا راکینو پای کې چې کوم بیوسه خلک دي یا چې کوم مظلوم دي بالخصوص توګه باندې مسلمانان موږ د عراق په جنگ کې وګورو نو تل موږ غته چې وي چې داغي فورس کوم ډیر مضبوط دی او داغي دا فورس را روان دی او په مخ یې کړه او په منډه کړه خو چې کله جنگ ختم شو ته به د عراق شو دا خو صفه خبره ده چې توس اسرائیل ټیکنالوژي د اسرائیل چې کوم ارسنل خالی کومه د هغه د اسلحه غنه کا خالی ته وګورو بیا د هغه ټیکنالوژي ته وګورو بیا ته د هغه سره خالی ورژنز وګورو چې کوم د جهازونو او دغه والا ورژنز دي او په بل دا باندې چې فلسطین سره دا دغه نشو فلسطین سره نشته فضایی غانشته ور سره راکټس چې کومه دا هغه د دوی چې ډوم غا بریچ کړلو نو ازره دا سپیډ زیاتاونه او دغه والا راکټ سره خو ته یو خو سټپ واخلې یو اٹیک خو دې وکړو خو بیا د هغه ریپرکشن زمي اوس ته وګوره چې انټرنیشنلی ته یو اس چې کومه ده هغه میډیټرینین سی ته خپل چې کوم کیریئر د یو اس اس کیریئر د سټرایک 12 بریګیډ غنا ورتهږي نو په هغه کې یو مین کیریئر د ور سره نه چې کومه ده کروز شپس دی ور سره نو ا میډیټرینین تر روان دي نو دغه مطلب دی چې بخنه غواړم دغه مطلب دا دی چې یو اس هم غنا خپ په صفه باندې سره او په بل خو اسرائیل په خپل دمر پاور دی دمر طاقت چې دغه خو فلسطین او د هغه سره کمپیریزن خدا ځخاري سوي سب چې دا جنگ دا به وګديږي ځکه چې پای کې چې کوم ریپورتس مخ ته راځي چې را لګ زیات تر د اسرائیلي فوز او سره چې کوم عام د خلک دی هغه يرغمال کړی دي دغه ته بوتلی خپل فلسطین علاقو ته چې کوم نه راځي نو په دی وجه باندې دا سلسله به په خل رواني ډیفینیټلی دغه خو اوس هغه وینا چې یو ایشو خو ډیره په خوا دی او همیشه نه دی اور غنا غاده خو دا اوس چې کوم سټرایک په کوم شان ته وشو غنا او په اسرائیل چې کومه کیجوالټی هغه د پر بالکل غیر د پر یو غیر متوقع خپل خلک لګیا دي بدره دی خپل جنسو بل طرف ته د ایران چې کوم غنا غ سټیټمنټس راتګ اور غ کېدل بیا د حماس غنا د ایران شکریا ادا کول او بیا د وسلو او دغه ول نمایش کول په بل خو مسلم کنټریز چې کومه دا هغه غنا ډیوایډ چې کوم اسلامي بلاک دی هغه ډیویژن نو دا ښکاری تاسو چې دا به اوس ډیر او یعنی چې نقصان به ډیر زیات اوس بکیږي لکه موږ اوس ریپورتس الریډي موجود دي موږ میډیم غنا خو هغه په هغه شانته خو ظاهره ده چې نه راکې خو په فلسطین باندې په کوم شانته د اوس بامینګ شروع کړي دي ایر سټرایکس شروع کړي دي غکړي دي نو په هغه چې کومه کیجوالټیز دي او کوم فګر دی نو هغه خو ډیر زیات غنا روان دي الله دې پکې خیر ته مسلمانانو ته پرو باسي سفي سه بیا برا شو خپل ملک ته وس په دی وخت کې چې کوم دی نو د پریکټیس اینڈ پروسیجر چې کوم بل دی پارلیمنت کوم پاس کړو پای باندې د سپریم کورټ فل کورټ سماعت روان دي نن دا امکان دی چې نن به فیصله خو به دغه نه کی خو محفوظ کړي نن دا چې دا سماعت به مکمل شي فیصله محفوظ کړي عام چې کوم زموږ د ولس وګړی دی هغه دې لګیا دی چې فول ټول ججان ناسي د دوه هفتونه او لګیا دی ټول قوم هغې عام خلک په دې نه پوهېږي دا څه دي دا د کوم د اختیاراتو جنګ دی د پارلمنټ او د عدلیې په منځ کې د قوم دپاره پکې څه ښېګړه شته که نه چې داسې ټایم پاسې دا څه دي تاسو خبره وکړله چې بیا هغه چې زه ته ایون چې ناست یو که نه د کله په دغه شیانو باندې سوچ کوو نو ایون د موږ نه پې پوهېږو چې موږ د پاره سدي پکې کنه
نو دا خو دغه لیول دی چې هغه غټ کوم غادي دی هغه په خپل ناس شغل اوس لګره دومره غټ عمل روان دی په چې کوم دی لایو دا کیږي ټول ججان ناس نور سماتو نه کیږي او بس دا یو چیز دی موږ زموږ د چې کوم په تور صحافي چې به چې عام ولست پر پکې سخیړه عام آیا څه فائدہ پکې شته څه خیر پکې چې دا خو په هغه ټایم باندې به وي چې یو اورګن د سټیټ یو اورګن چې کوم دی کنه که هغه وي پرابلم څه دی جنگ چې کوم غواړم موږ هم په پوهیږو او هم خلک یا لږ څه په پوهیږي چې یار دا خو د غټو خلکو په خپله چې د اختیارات جنگ دی یو یی چې دا اختیار د ما سره پارلیمنت یی چې نه دا اختیار د ما سره جوډیشي یی چې نه پارلیمنت سره اختیار داده چې پالیسی خو کوي شو خو دغه تشریح به موږ کوو کنه اځه څومره خوان به کوله سوي صاحب چې لکه جنگ په دې باندې چې د خلکو د خیر باندې کوم دې زیات اختیار ما سره وکړ زه بهر کال ته نه کی موږ خپل مسلې خپل راکو د ګیس حواله سره چې کوم د بیا د اطلاعات روان دي چې را صرف 8 غنټه به ګیس ملاويږي پر یخنۍ را روانه ځکه په ګرمۍ کې چې کوم د ګیس پسې خلک وړاندې شو اوس جمع را روان دی یخني به وي د ګیس ضرورت په زیات دا کیږي او اطلاعات دا دي چې کوم د اس ان جی پی چې کوم پریس ریلیز راغلی چې را وای ګیس نشته دی بس د دې نه به اوس بغیر ژوند تېروي 8 غنټې به درکو وقفې سره پیکیج به یې کنه دې مسلې سره به څنګه او بل پکې دا خبره دی چې د بجلی بیلونو چې کوم هغه ځپلي خلک دي هغه لا اوسه پورې لا روغ شوي نه دي چې دا اطلاعات هم دی چې د ګیس قیمتونه به هم سیوا کړي د اولس لپاره تاسو یو خو د سپریم کورټ او د پارلیمنت دغه والا خبرو په غیسه سره تړل دا خبرو کو چې اصل خبره دغه ده چې په کور خدا و چې دغه پریس ریلیز په خپل غنه کورټ چې کومه د سوموټو نوټس په دغه اخسته هغه وجه دا ده چې ګوره لکه تا اگزامپل ورکړلو چې د بجلی چې کومه تر اوسه پر ځپلې دي چې کله دا پریس ریلیز مې وکړو نو خندا ماته په دا پر راغله چې د ما په ایریا کې شو خو 8 غنټه اوس په ګرمۍ شم نه راتللو هم دا سه حال نو 8 غنټه خو تم ګیس نه راتللو نو اوس چې افیشلی دی 8 غنټه ولې دغه مطلب دی چې خیر په قلاره باکینه په بل طرف ته تاسو وګورئ په کراچي کې اوس بلاست شو د ګیس په چې کومه دغه د لاهور شم واقع وشوله د موجه چې کله سیستم on ground شتانه چې هغه ورته یي چې سلندر جوړیږي غاکیږي اوس خلک مجبورن ال پی جی ته ځي ال پی جی چې کومه د په نورو خارونو کې 260 روپے د پېښور چې کوم د 380 روپے روان دي او 330 روپے باندې روان دي نو ار ریټ ستو وګوره نو یو عام غریب سړی ته تو وګوره چې یو طرف ته اسم ګیس نشته بیا چې ته علل اعلان وې چې 8 غنټه باندې 4 غنټه خو چلو غنه یو پراپر خو داسې علاقې دي او اولریډي په پېښور کې خار کې داسې علاقې دي چې هلته ګیس نشته نو ال پی جی ته به ځي ال پی جی مطلب دا دی چې هغه غریب کس چې اولریډي ګڼه ځپلی شوی دی هغه شوی دی هغه به نور هم ګڼه په هغه باندې مطلب دا دی چې لکه یو قسم نه د دې نه طمقتي کو او بس د سلنډر بندوبست خلکو او امپورټرز چې کوم دي چې د چا سره چې چا سره لایسنس دی د ال پی جی والا او دغه والا ال ان جی والا نو او لایسنس نه د لرګو بندوبست کوي د سلنډر نه یو کې ال پی جی نه د لرګو بندوبست هم خلک دور بیا روان دي الله دې خیر کړي چې بس هغه په خوانې غاته به وضو غنو نو اولس کومه دغه په کلیو په طرف ته چې کلیو عالم دی هغه ته غریبانو ته خو ځنګل هم نشته چې جنگل دی غادي نو په خوانه یې نه چې بیک ټو د کیو نو دغه خو سوي صاحب یو بل خبر مخ تر د ډیر وخت نه دا کیږي د ای بی آر چې کوم قوانین دي ناغه د سابقه فاټا او د ملکن چې کوم پاټا چې کوم دغه د ته توسید لپاره تیاری کیږي موږ کتري چې وختن په وختن دا کوششونه هم شوي اعلانات هم شوي دي اوس د رجسټریشن عمل هم فیصله شوی چې کوم ته گاډي دي او پر ریکارډ باندې راوړي باقاعده د بیا بران خو دغه کم از کم یو ریکارډ څه ګورې د فیصلې ته بیا داسې وینا چې باربون روپو به د آمدن شروع شي او هلته د خلکو چې کومه بېچیني ده یا د هغې چې کوم وعدې مخکې شوي دي یا کوم هغې سره شوي دي څه نتیجه به راوځي د موږ پرابلم دا و چې فاټا انضمام خو شو که نه او په هغه ټایم هم دا خبره وه چې ته چې یو ایگزیکټیو آرډر کوي نو په هغې نه اول څه ګراوند پریپریشن ګراوند هغه باندې ته پریپریشن کوي په ټولو نه غټه مسله د پاټا دی او کا فاټا خاص کر صاحب کا فاټا وګورو نو چونکې هغه چې په ټولو نه غټه مسله دا ده چې هلته ریونیو جنریشن څه طریقه نه وه په دا چې ریونیو ډپارټمنټ نه و بل د چې کوم د لینډ ریفارمز هلته یا نشته ښاري تا ته به پراچینار یو خاص مخصوصه غاښ چې به تا ته ښکاري چې هلته سر ریکارډ اوسغه دی په نور ته ټوله صاحب کا فاټا قبایلي سیمه ته راواخله په هغه کښې تر اوسه پورې قومونه په خپله په جنګونو کښې دي هغه وجه دا ده چې ریونیو خو به ته په هغه ټایم باندې جنریټ کوي یا ریونیو به تا ته په اف بی آر والا غاښ کښې هغه ټایم راځي چې کله پراپرټي د تا انډیویجول ته لاړ شي انفرادي طور باندې هر یو سړی اونر شي
نو ته بیا غواړه هغه ریونیو جنریشن ته بخه غاده او هغه ته هغه تر اوسه پر لیا تر اوسه پر چې کومه د زمکه چې کوم د قزه د خپل د علاقې درته یم د جنوبي خاري خبره درته کوم جنوبي نو الته لیا خو چې کومه د موږ روسه پر زمکه چې کومه دی هغه د قوم په نامه باندې دي نو لیا خو دا پروسس چې کیږي په دا باندې 2018 نو واخله 2023 راغې نو په دغه وکالو چې لیا هغه سټیج ته نه راغلی نو راتلین کې څومره وخت بده دوه اخلي نو دا خو مطلب دا اسانه نه ښکاري ګرانه ده ځکه په تیر حکومتونو کې دا کوشش شوی خو زما په خیال بس دا چې وخت به داسې راځي چې دا سیزونه به ریګولرایز کېږي موږ وختي خبر وکړه چې ډاکومنټیشن چې کوم دی د یو ریاست د حکومت دپاره چې کوم دا لازمي څیز دی او څو پورې به چې به بس ما نه ټکس ما اخله او ما پکې مه حساب او ما رجسټریشن وکړه دا به څو پورې به دې مزاحمت کېږي قدرمنو کتونکو کوشش هم وکړو چې یاره د نړۍ کې چې کوم عالمي نړۍ کې کوم حالات روان دي ورسره په ملک کې او بیا زموږ په سیمه کې چې کوم حالات دي تر دې دمه پورې دومره اوس د پروګرام د نن خبر نه ملګري صحافي صفي الله ګل او مالا طارق وحید له اجازت ورکوي. تعالی پامان.